ته چې زه ګورم نو ما ته ډاکټر خالق زیار صاحب هغه دوه شعر را په زړه کېږي چې هېڅ ذاتي غرض مې نشته په نظر کې که څوک وایي زه په هر رنګ قسم خورم ما خوړلې د پښتو د سره نه ده ځکه خورم نو همیشه د پښتو غم خورم. بس دغه یو څو شعر وایم چې د هغې پورې غره نه بابا د هغې پورې غره نه د مازدیګر او د ماښام ترمنځه یو لیونی شانتې ټپه راخیږي دا لیونی لیونی ګرځه وطن کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم. او بیخو ماره لاړمه ونېګاره لاړمه اور دې په تا پورې شي ستا د ښاره لاړمه ستا په تش دیدن پسې یار ترداره لاړمه ستا نه زړه راټول کمه دا د یاره لاړمه زه په خپل نیازک پسې بې سینګاره لاړمه. وخمي اورکزی زموږ ډېر خوږ ملګری دی او ډېر د لرې نه راغلی دی او بیا په پېښور کې ژوند هم کوي خو کلي ته هم ځي راځي که نه نو هغه ته دغه یو دوه درې شعره وایم چې ما ته د زهرو په ځای قند راځي چې دعاګانې پڼ په پڼ راځي ما ته د زهرو په ځای قند راځي داسې بې پامه په موږ مه تېرېږه اول درګی بیا ملکڼ راځي داسې بې پامه په موږ مه تېرېږه اول درګی بیا ملکڼ راځي د کامیابۍ په لور چې ځې نیازکه درته په لاره به ډېر خڼ راځي. او بس د دغې ماښام دی د بابا اورو د بابا خبرې ملغلرې دي او دا د کمو خلکو په نصیب باندې وي چې داسې خلک واوري د دغې ملګري په غوښتنه باندې هم په دقې باندې پایه کوي. اقبال مومن لالا دغه شعرونه دي چې که هر څوی د ښایست له مخه سره ځي نه مې خپې ځي له دې ښاره نه مې زړه ځي دې سړي ته هغه ټولې لارې بند کړې دې سړي ته چې په کومه لار اوبه ځي د منزل په لور د چا سره سلا شم نه مې رور را سره ځي نه مې وراره ځي د دې نورو خلکو خپله خوښه خو د یو سړي ته سوال وکړئ چې نه ځي د دې نورو خلکو خپله خوښه خو د یو سړي ته سوال وکړئ چې نه ځي زه د داسې جنګ قایل نه یم اقباله چې مړه زه شم او نامه دې د هغه ځي. ډېره مننه.